سورة نجم کم دا مسئلہ بیانی چی کلا دا دین حاصلول داغی غرض و مقصد صرف دنیا و گرزیدا نو دا دا بنی اسرائیلو آغا لوی کارد او لوی علامه دا چی پاغی کیوا ذکر قرآن سمر زینو کی دا خبر کردی دا او دیتی دا واضح کردی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا ما خلی زما پایاتونو بانی دا دنیا لگا ټول دنیا ته الله لګویلی که زما د آیاتونو په بدله کې تاسو له دا ټوله دنیا څوک درکوي نو ما خلی دارنګې دی به څه کول قرآن فرمائی فویل للذین لومبی سپاره وګوره فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند اللہ آیت نمبر 78 پسی 79 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا پخپل لاس به د خپل پوی خبر یا غولی کلی کتاب به ولیکا او بیا به ول دا د الله د طرف نه او پای باندې به دا دنیا لگاغستا دا چله شروع کا او دارنګي د فیصلو مسلو پای کې وی چې د نو د دین په خبرو کې رشوتونه اخیستلو فیصله او مسلې به بدلولې ابه ولا بدلولې چې لګ به مسله د پیسو میسولی دا نو ټوله خبره به ولا تاو را تاو کړه خبره به ولا گول مگول کړه آئی کې به تحریف وکړه او هغه به خراب کړه نو قرآن زکوي لیشترو به ثمنا قلیلا دې دپاره چې واخلي په دې سره دنیا لگا دارنګې وګوره قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 199 آخری آیت نمخ کی سلورم سپارہ قرآن فرمائی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ یقیناً شتره د اهل کتابونه هغه څوک چې هغه ایمان لري په الله باندې او په هغه باندې چې الله وایي ما تاسو سره لېږلی دی او دی ته مې رالیږلی دی یریږي د الله نه لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا ناخلی په آیاتونو د الله باندې دا دنیا لګا د الله په آیاتونو باندې دا دنیا لګا ناخلی دا ټوله دنیا لګا دا نالی نو دای دا دین مقصد وګرځاو چې د دین مقصد به اغا للہیتی صفابی او داغی کې بس صرف دنیا نوی او قرآن د دی مسئلہ ذکر کړه چې دی با فخلف من بعدهم خلف رال لرستو د دینا ناکارا کشران ورث الكتاب چې وایغست کتاب لرام یاخذون عرض هذا الادنى او پاغي باندې لګیدلی دي او دا دنیا ادنا ورته ویلی دا چې دا ټول دنیا ادنا دا ادنا دنیا غاخلی یاخذون مقصد اداره چې دا غرض او غایه نوا چې دا علم دین کتاب زدکم او چاله په فایده ورسوم اصلاح د معاشرے پہ حکم اصلاح د عقیدے پہ حکم اصلاح د اخلاق و نظریے پہ حکم نا بس مقصد داو چې څه پیسہ پہ وګټم څه پیسہ پہ لاس لراشي نو کا
هغه په هر طریقه وا، چا یو کاروبار پکې ځان له روان کو، چا پکې بل کاروبار روان کو، چا پکې بل کاروبار روان کو. یا خذون عرض هذا الادنى، نو چا به تحریف کولو، پیسې به اخیستی، غټ سړی به راغی، مسله به بیان، مسله به ورته پیښه وه، دی بوله زر بدل را بدله کړه، پوی به وکنه. عام سړی خو تحریف نشي کولی، عام سړی خو مسله نشي بدلولی، خو چې پوی و نو مسله به بدلوله، پوی و نو تحریف به کولو. نو د دې وجې نه هغوی به وله مسله بدله کړه، په پیسې به په زرګونو واخیستې. مثال لکونو کې به یې واخیستې، نو زرګونو لکونو کې به پیسې واخیستې، مسله به بدله کړه. یاخذون عرض هذا الادنى، ځکه د کتاب وارثان ګرځېدلي وو، خلک به پرې رالل، اعتماد به پې وو، یا خلک به پرې رالل چېرې ما لپاره دا مسله بدله کړه، بس بدله به یې کړه وله. نو یو ته دغه علما مراد اخلي چې دا خو په دغه زمانه کې دا مسله پکې وه، خو قرآن مسله عامه ذکر کړې ده چې ناکاره خلک رالل. یاخذون عرض هذا الادنى، چې هغه کتاب ورته میلاو شو، نو هغه کتاب یې چې دی نو د دنیا د حصول ذریعه وګرځوله. چا صرف نن سبا مو ګورم دغه حال موجود دی د الله د کتاب سره، چا صرف قرآن دی له وګرځاو چې بس د دې نه مقصدي یو څو آیاتونه هغه راوباسه، چا په لومبۍ سپاره کې آیات صحیح کړی، چا آخرۍ کې صحیح کړی، چا میانس کې، او بس هغه چاله لیکلی او په زرګونو پیسې اخیستلي. دې دپاره خو کتاب نه و چې بس کاروبار شروع کا او ولیکه چې بس پلان کې عامل او دا آسان کار دی، بس بورډو لګوا او هر مشکل کا حل، او دغه کاروبار شروع کا او زبردست. دا زمونږ یو ملګری دی، کله نا کله پرې ګپه مو لګوي چې یاره به دې کاروبار ته کې وځو، ښه پیسه ده پکې. نو دلته کې بیانونکي چې په حق او سچ او صحیح بیان کوي، د هغه غریب چې دی درک نه لګي چې څه وخوري، چرته نه وخوري، او د ده سیبا گاڑی د شمارلو نی، دا چرته نه رالی، کورونه وګوري، ناسته پاسته وګوري، حالات وګوري، په څه باندې بس په دې باندې اخلي چاله د فلانکي سره چې کم دی نو تعلقات دي، او د دې دپاره به څه کول غواړي، او دا ډیلینګ ورسره شروع وي چې یاره تعویز راله وکړه دومره پیسې واله، نو 50,000 پورې چې کم دی نو بولی پکې کېږي، په 40 کېږي، دا 4 او 5,000 خو عام دي د خیره، او دا جوانان ورخوشي او دې کاروبار ته ناست دي، ښه کاروبار یې موندلی، دا دی له راغلی و، د کتاب علم دی له راغلی و، د کتاب زده کړه دی له راغلې وه. قرآن خو ځکه وایي که نه ذلک مبلغهم من العلم، بس نور کار تی نه کېږي، د اصلاح د دین، د اصلاح د خلکو د هغې پروا هېڅ هم نه کوي، نه د عقیدې د چا پروا ساتي او نه د عمل د چا پروا ساتي، بس دا یې سوچي چې خدای څوک راپېښ کړي، چې یې خپله کې جنګي، کور کې د ښځې او د خاوند جنګي، او یا چېرته جوان چې دی نو هغه لیونی ملنګي، نو بس د ده غوالنګي، بس بیا ترې چا نه 15,000 اخله او چا نه 10,000 اخله او چا نه 50,000 پورې پکې چې کم دی نو هغه لاړل خلکو پکې څومره وګټلې، موږ دلته خوار سټلي ګرځو. نو یاخذون عرض هذا الادنى، چا قرآن او دین او کتاب او علم دی له استعمال که چې بس هغه دغه کاروبار شو. الله رب العزت دې موږ او تاسو نه صحیح د قرآن او سنت خدمت والی، او الله دې د دې پوهه زمونږ په صحیح طریقه باندې نصیب کی.